السلام علیکم ګرانو مینوالو څنګه یې ښه چې چېرته یې خوشحاله اوسئ او چا چې زموږ د یوټیوب دا چینل نی سبسکرایب کړی نو ضروري سبسکرایب کړئ او خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ او د چا چې څه فرمایش شي نو په کمنټ کې لیکلی شي. چړوي لکه رباب نه په ویښه مې ارام شته نه په خواب د بې دردو په ماسته چې مې وباسي چې په خپله مې ځان یوړو په سیلاب زه طالبه احمدین پوی شم که پوی نشومه چې مې زړه په لاس کې ورکو د کساب نو ځان ته نه روږ نشي داسې مه وایه چې ښکلی یم ته خو چاله نه ورځې خو زه درله راغلی یم وځان ته نه روږ نشي داسې مه وایه چې ښکلی یم ته خو چاله نه ورځې خو زه درله راغلی یم ته خو چاله نه ورځې خو زه درله راغلی یم هې د مالوچ په شانتې پوس یاره ولې مې نه کوې تپوس یاره شاتو په زنځیر باندې تړلې ژوندون ډېر ستړی کړی یم دې ستړي وخت کې ستړي ژوندون زما ارمان دی چې زه هم د چا په شان جوړ شم چې د دې خپل کلي ملک جوړ شم یا خان جوړ شم خفه په دې یم چې مې وس نشته حضور نشته زه په پردي کور کې اوسېږم زما کور نشته ماته یو کس وویل چې مړه خفه کېږي سلا څادر د ظلم په سر وه چوه یریږي سلا ساده سړیه خلک ځان د پاره څه نه کوي دلته خو هغه سړی ښه دی چې څوک ښه نه کوي بس لږ د ظلم نظري سره منښته وکړه دین او ایمان پرېږده د ښو خلکو نه مرسته وکړه لاړ شه ټوپک واخله په کلي کې سړی وله یا د چا پلار یا د چا زوی وله چې ظالمان او قاتلان دي خو نړۍ وګڼي د کلي خلک به د مشر د چرګې وګڼي بیا په چرګه کې په لکونو مچل کې اخلا مرسډیز ګاډي په بدل کې د ټانګې اخلا هسې خدا خلق دی نه مني رسول نه مني و صرف سره سترګه